دا خبره یاد کړئ روایت کې راځي چې د اعمالو مثال د لوښو په شان دی انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه د لوښي په شان مثال دی که لاندې ویښه برابري نو بره سرې شي برابري او که ویښ خراب وي بره هم بیا خراب وي دا اعمال دي که بنیاد دې ورله برابر کېښودو که نه نو ثمره به یې وویني انتها به یې مزدار او چې بنیاد یې ګډوډي نو انتها یې دغه دی چې دا سړی په اخره کې چېرته لاړ دا سړی لاړ جهنم ته ډېر کوشش کوي د خپلو اعمالو د حفاظت او کوشش کوي چې د عمل دې نه ګډوډ نه شي او کوشش دا کوي چې اعمال ټول خالص د الله دپاره کوي خالص د الله دپاره عمل کوي چېرته هغه کس کې رانشي سړی چې لګي محنت کوي او اخر کې چېرته لاړ شي جهنم ته راشي والعیاذ بالله او بل همیشه دا سوال کوي دا دعا ډېره زیاته وغواړئ ډېره زیاته سجده کې د اقامت او د اذان په منځ کې تهجدو په وخت کې چې څومره قیمتي وختونه وي پکې دا دعا ډېره غواړي د الله نه یا الله اخره خاتمه یې په ایمان سره کړي دا سوال ډېر زیات کوي ډېر زیات اخره خاتمه د سوچ د نیکانو خلکو د ملاګانې هم دې ماتې کړي چې په اخره کې څنګه لکه د سلفو نه ډېر زیات واقعیت نه کړي خبره به زما ډېر زیات اوږده شي چې اوس به ټول غم دقه و چې په اخري وخت کې الله رانه د ایمان وانه اخلي اخري وخت کې یا کریمه به راته نصیب شي او که نه نو کوم سړي سره چې دا غمي د اعمال برابر ځکه چې تر اخري خاتمه غم او ته ناسي فیسبوک ته د جنکو تصویرونه پکې ګوري لکه والعیاذ بالله مطلب چې اخري خاتمه غم د سره نشته چې سړی مړ شي او لاس کې موبایل پاتې شي نه یو سړی مړ شي لاس کې موبایل پاتې وي جنې تصویر لګېدلی یو سړی یوټیوب کې انډیا فلم ته راشي او سندرې ګوري مړ شي یو سړي نسوار لګولي خوله کې پراته مړ شي یو سړي سګرټ لګولی لوګې ته وباسي مړ شي او لاس کې دوه ګوتو منځ کې پاتې شي سګرټ په کوم مخ به الله ته سړی مخامخ کړي یو سړی لکه ما ته اوس قصه بیان کړې که نه سړی ما پېژندوم څه نه څه دلته مړ شو او بیا ډېر وخت دلته وله لېږلی نه و وایي د مړو په تلاجي کې پروت دی نو ما بیا په تپوس وکړو دا کسانو نه ما دا داسې کیسه دی پروت دی وایي ده باندې کیس دی نو ما څه کیس کیس دی غټه کیسه ده ښه څه کیسه ده نو هغه دی چېرته تللی دی څه دلته د کورونو کې چې دا خدامي د فلپین والا انډونیشیا والا چې پته یې کوم نیشنلټي والا و د یو جنۍ سره یو ښځې سره یې رابطه جوړه کړې وه او بیا ولې هغې ټیم ورکړی و دی پسې تللی او نشه مشه ورته هم وی کړې وه او څنګه چې دی د هغې سره کوروالی یا د هغې سره زنا شروع کړې زنا چې څنګه شروع کړې دغه ټیم کې د ساوت دی اوس دا دی په کوم محله ته مخامخ شي ينقش لغړ بیا ښځې چغې کړي دي او یېرېدلې خلک خبر شوي دي او ویلي دي چې کته د سړی لغړ پروت دی نو بیا خلکو پټ کړی ده باندې اوس وایي دا کیس دی پې هغه مسله ده پې د اخري خاتمې کې ته سره غمي نو خپل اعمال به په خپله برابروي داسې عمل کې چېرته نه یم چې اوس ما ته یو کس خبره کوله پنجابي اردو دغه ما ته وایي چې یو کس مړ وي زه په خپله په هغه ټیم وم زموږ په کلي کې وي مړ شوی نو هغه چې کله مړ شو کور کې چغې چوارې شو زه هم بیا ورغلم کسانو سره خوا کې پلانې مړلی چې ورغلو نو نن سبا خو د هېډفون یې راوتېږي دا به د غوږ کې لګېدلي هر چا لګولی چا ګاډي ته شی اچولی دا میل په شان ورته زوړنی چا په غوږ نن سبا ته سټایل هم جوړ کړی دی او چا په غوږ کې هغه شی لګولی بلوټوث والا نو زه په خپله ورغلم نو ما چې د غوږ نه دا شی درکړم دا وایي چې ما دلې کې دنه سندره لګېدلې وه ما ته په خپله د غوږ نه هغه شی لرې کړو ما چې لرې کړو نه اواز راته ما چې غوږ ته ونیو سندره هلته موبایل کې سټارټ و هلته دې کې را لګېدلې وه نو دې دغه چې د کټ کې پروت و دی اورېده ساتي ورته اوس دا یعنې ګناهګار خو موږ ټول یو لکه چې سړی د ګناه په دوران کې مړ شي نو الله ته به څنګه مخامخ کېږي نو خو ګناهګار موږ ټول موږ خو د دین یېرېږو والله دین یېرېږو چې د خوب کې رانه ساه ونه وشي ولې خوب څه ګناه ده الله به یاد نه کړو یعنې دین یېرېږو چې د خوب کې مړه شو نو د الله د یادولو موقع به راته میلاو نه شي د دین یېرېږو او چې سړی مړ شي په داسې حال کې چې هغه په ګناه کې اخته د ګناه په دوران کې یو عالم خبره کوله زه هسپتال ته تللی وم د دې سعودي عرب عالم و نو هسپتال ته تللی وم د بیمارانو هسې وي زه تپوس یو هفته کې یو چکر هسپتال ته لګوم نو بیمارانو خواله ورځمه ثواب د ګټلو لپاره بعض د الله بندګان داسې هم شي نو یو خو بیماران خوشحاله شي او زه چې مال به الله اجر راکړي نو زه یو کمرې ته ورننوتم هلته یو کس باندې زنګېدنو بچي ورته خوا ته ولاړ او هغه دا چغې ویلې مشر سړی چې مال یو سګرټ راوړی وي نو بچي ما ته وایي چې ته ښه دی چې ته رالې اوس دله سي چلي سګرټ نه وایي سګرټ څنګه راوړی حرام نو بیا چې نه کېده نو هغه یو زیولی
وی کاغذ یې راواغېستو هغه یې داسې تاو راتاو کړو هغه له خوله کې کېښودو نو بس دغه ټیم کې تصور وکړو کله دې مړ شي او دا فایده یاده کوي په څه چې دې ځواني تېره کړي په هغې به بوډا کېږي او په څه چې بوډا شوی په هغې به مړ کېږي او په څه شي چې مړ شوي په هغې به د قیامت په ورځ راپاڅي ما دې ملګرو ته دا خبره ذکر کړې مو چې په درې ځایونو کې به هغه خبرې کوې چې په څه دې ژوند تېر کړی درې ځایونه یاد کړئ درې ځایونو کې به هغه خبرې کوې چې په څه دې ژوند تېر کړی یو چې کله سړی لیونی شي نو په لیونتوب کې به هغه څه ویې چې دې په ژوند کې کول تاسو به داسې لیدلي بعض لیوني ایتونه وایي او دیني خبرې کوي لیدلي دي که نه دي داسې شي دی دیندار وي خو دا پې د الله یو امتحان راغلی بس لیونی شي هغه ژوند په دیندارۍ کې تېر کړی دی نو په لیونتوب کې هم بیا دی ښکلې خبرې به کوي بلکې د بعضو نه ویډیوګانې شوي دي ښایسته ښایسته اوازونه یې ښکلي تلاوتونه کوي دویم چې کله په نشه کې نو هغه به څه به وایي چې په څه دې ژوند تېر کړی که هغه نشه د حرامه طریقه باندې کړي او که هغه نشه د بیمارۍ د لاسه ډاکټرانو ورکړي که هر څه ته ګنې تاسو ورشئ کوم کسان چې د اپریشن نه راوباسي په هسپتال کې ده ته وګوره دی څه وایي دغه ټیم کې دی عقل خبرې کوي په کومو خبرو چې ژوند تېر کړی که بالفرض دی مثال کې دنیا کې ورننوتی او صرف کاروبار او دغه ټیم کې هم دی دغه کیسې کوي یقینا دا شکي خبره نه او تاسو به لیدلي دي چې مریضان ما خو لیدلي دی به دغه خبره کوي یاره یا دکان یا مزدوري او یا کار او یا مثال کې سندرو کې وخت تېر کړی دی به سندرې وایي ډمتوب خبرې به کوي والعیاذ بالله خو نشه کې هم سړی هغه سره ښکاره کېږي چې بس یې ژوند تېر کړی او درېیم سکرات الموت کله چې رسا وځي د انسان نه دې ټیم کې هم هغه څه وایي چې بس یې ژوند تېر کړی موږ لیدلي دي چې ډېر مړي ما په خپل ځاني مړي لیدلي زما په مخ کې داسې ساوتې او دا صحیح خبره ده یقیني چې په څه دې ژوند تېر کړی که نه د هغې نچوړ دې مرګ په دې وخت کې راوځي ټول نچوړ په دغه ټیم کې راوځي ټول نچوړ په دغه ټیم کې راوځي بس پکې داسې لیږي